په ډیجیټل بڼه بدل شوي انځورونه یو ځل بیا د پخواني افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د طالبانو د مشر ملا یعقوب ترمنځ د وروستي ملاقات په توګه شریک شوي. افغانستان پخوانی ولسمشر د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له واک څخه سمدستي وروسته دغه نږدې متحدین له هیواد ووتل، خو په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاوې شته چې ګواکې پخوانی ولسمشر اشرف غني په دې وروستیو کې د طالبانو له مشر ملا یعقوب سره وکتل. پوسټ ادعا کوي چې ګواکې پخوانی ولسمشر افغان په دې وروستیو کې د طالبانو له مشر ملا یعقوب سره کتلي او مهمې خبرې هم ورسره کړې دي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره د سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ډاکټر محمد اشرف غني وایي جګړه غوښتونکو ته به په جګړه ځواب ورکړي. افغان ولسمشر مخالف وسلوال وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي، که نه د امنیتي ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غني په ورته وخت کې د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستو یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولس یې غږ وکړ چې د امنیتي ځواکونو قربانۍ هېره نه کړي. نن د سپتمبر 6 او په دې مناسبت د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دولت پر مخالفو وسلوالو غږ وکړ چې د دیني عالمانو غوښتنې ته لبیک ووایي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یوځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه څوک چې جګړه کوي او د جګړې ځواب به ژر تر ژره هم ویني. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.